که د چا اولاد مړ کیږي او ژوندی نه پاتې کیږي یا په سخت مصیبت او پریشانی کې یو کس مبتلا شوی دی، که د دې آیات مبارک وظیفه هغه سحر او ماښام راونیسي صرف 11 پیرې، نو الله جل شانه به د ده حاجت پوره کړي، اولاد به بیا جمدی پاتې کیږي. او که په سخت مصیبت کې د انسان مبتلا شوی ګیر شوی، نو الله جل جلاله به د انسان دغه سخت مصیبت نه هم خلاص کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، نن د قرآن مجید یو بل آیات مبارک درته ښیمه، او د آیات مبارک د هغه وروڼو او د هغې خویندو دپاره دی چې کوم خلک په یو سختترین مصیبت کې مبتلا شوي وي او د هغې مصیبت نه د دوی خلاصي بالکل نه وي. قسم قسم حربې یې وکړلې، هر څه یې وکړل، لیکن مصیبتونه د دوی نه ختمیږي. نن د قرآن مجید دا کم آیات مبارک درته ښیمه، که دا وظیفه تاسو د نن نه شروع کې، تمام مصیبتونو نه به تاسو ته نجات ملو شي، تمام مشکلاتو نه به تاسو ته نجات ملو شي. اوس هغه مصیبت د دې پورې هم خاص دی، یو کس دی د هغو اولاد ژوندی نه پاتې کیږي. بعضې کسانو اولاد وشي ډایرکټ مړ شي، د چا اولاد وشي چې لږ شان غټ شي ډایرکټ مړ شي، یا څوک د دې نه علاوه په بل یو مصیبت تکلیف کې مبتلا شوی دی. نو که دا وظیفه تاسو پابندۍ سره وکړئ، نو الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره الله جل جلاله د هغې مصیبت نه خلاص کړي چې په کوم مصیبت کې تاسو مبتلا شوي یې. اخلاص سره یې کوئ، ډېر زر اثر کوي، ښه کافي اثر کوي، ځکه چې د قرآن مجید یو زبردست آیات دی. راځئ دا وظیفه درته ښیمه او د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیمه. وظیفه دا ده: بسم الله الرحمن الرحیم. ونجیناه واهله من الکرب العظیم. سورة صافات آیات نمبر سورة صافات آیات نمبر 46. دا آیات مبارک روزانه سحر او ماښام، یعنی د سحر د منځه نه پس او د ماښام د منځه نه پس دغه آیات مبارک 11 پیرې وایه. انشاء الله چې ډېر زر به الله جل شانه ته د مصیبتونو نه خلاص کړي، الله جل شانه رحمت په جوش کې راشي او ته به د الله جل شانه په رحمتونو سره ملامال شي. که اولاد د جمدی نه پاتې کېږي، د دې وظیفې کولو نه پس به د اولاد جمدی پاتې شي. او که چېرته مصیبت کې د مخکې مبتلا یا د مصیبت د راتلو اندېښنه او یره وي، د هغې دپاره هم تاسو د آیات مبارک ویلی شئ، الله به تاسو د هغې مصیبتونو نه هم محفوظ ساتي. یو ډېر زبردسته وظیفه ده، هر څوک یې کولی شي، هر چاته د دې مکمل اجازه شته دی، هر څوک د دې نه پیدا غشتلی شي.